د اسلامی سیاست طب تفسیر نحوی اصولو عقاید او منطق عالم او فیلسوف د افغانستان او ټولې اسلامي نړۍ ویاړ سید جمال الدین افغان څوک و؟ د شخصیت پیژندنې په لړۍ کې دا ځل د افغان دعوت له چینل نه ښاغلی سید جمال الدین افغان در پیژنو. مهرباني وکړئ زموږ چینل افغان دعوت سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ. د افغاني او اسلامي ټولنې نامتو فیلسوف او مفکر علامه سید جمال الدین افغان په کال 1254 سپوږمیز چې د 1809 زیږدیز کال سره سمون خوري د شعبان په میاشت د کونړ ولایت د سعدآباد په سیمه کې په یوه درنه کورنۍ کې زیږېدلی دی. پلار یې سید صفدر نومیده چې د شاهي دربار له مخورو څخه شمیرل کېده. سید جمال الدین افغان لومړنۍ زده کړې په کونړ کې ترسره کړې او په 1844 زیږدیز کال کې د خپل پلار سره یو ځای د امیر دوست محمد خان په بلنه کابل ته راغی او د وخت د لوی عالمانو څخه په زده کړه بوخت شو. له ماشومتوبه په ده کې د نبوغ نښې نښانې څرګندې وې. ډېر هوښیار، ذهین او د پراخه ذهن خاوند و. ده به په هره برخه کې پراخه مطالعه کوله او په 18 کلنۍ کې په صرف، نحوه، معانی، بیان، تاریخ، تفسیر، حدیث، فقه، اصول، عقاید، منطق، ریاضي، هندسه او طب کې زده کړې سرته رسولې وې. علامه سید په دغه علم قناعت ونه کړ او په 1855 زیږدیز کال کې هند ته لاړ. په ځینو دیني او عصري علومو کې زده کړې وکړې. په هند کې د 1 کال او 2 میاشتې تېرې کړې او له هغه ځایه حجاز ته لاړ او د حج د ادا کولو وروسته په 1860 زیږدیز کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. هیواد ته په راستنېدو سره د وخت د پاچا محمد اعظم خان لخوا د هغه د مشاور په توګه وټاکل شو، خو د ځینو د خپلمنځي تاوتریخوالي له امله د محمد اعظم خان پاچاهي نسکوره شوه او امیر شیر علي خان په دوهم ځل پاچا سو او امیر شیر علي خان له علامه سید جمال الدین سره د محمد اعظم خان د نږدې اړیکو یا د انګریزانو په غوښتنه او یا هم د علامه سید جمال الدین خپلواک ته خطر باله، ځکه یې نو علامه سید جمال الدین دې ته اړ کړ تر څو هیواد پرېږدي. ویل کېږي چې علامه سید جمال الدین افغان د هیواد څخه د وتلو مخکې خپلې ټولې طرحې او پلانونه چې د افغانستان د سوکالۍ لپاره یې جوړې کړې وې امیر شیر علي خان ته وسپارلې. په دغو طرحو کې په کابل کې د یوې جریدې خپرول، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو اعلان کول، د کابینې جوړول، د عسکرو منظمول، د ملي ژبې پښتو پالل، د ښوونځیو جوړول، سړکونه جوړول، د پوستي او مخابراتي وسایلو برابرول شامل و. باید ووایو چې د محمد اعظم خان ته پوره درس ورکړی و. که نوموړی پاچا شوی وی نو سید به د افغان خاورې د آبادۍ او خپلواکۍ ګټلو په لار کې او د خلکو د هوسا ژوند لپاره نه ستړي کېدونکي ګامونه اوچت کړي وو. خو هغه د دغو امیرانو د اختلاف په وجه د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو او په کال 1809 زیږدیز کې لومړی هند ته لاړ او هلته یې د انګریزانو په وړاندې د مسلمانانو د پاڅون او د هغوی د راویښولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د انګریزانو د مخالفت له لاسه یې دغه ځای هم پرېښود او مصر ته لاړ او له هغه ځایه ترکیې ته لاړ. هلته هم علامه خپلې هلې ځلې جاري وساتلې او د نبوغ او هوښیارتیا له امله د ډېر لوی شهرت څخه برخمن شو او د ترکیې د حکومت لخوا د پوهنې او معارف د مجلس غړی وټاکل شو. علامه سید جمال الدین افغان په کال 1801 زیږدیز کې د ترکیې څخه مصر ته لاړ او د الازهر په مدرسه کې بشپړ 9 کاله تدریس وکړ. ستر سید د مصر وروسته بیا هند ته لاړ او له هند لندن ته لاړ او د ضیاء الخافقین په نامه یې یوه مهالنۍ پیل کړه. وروسته بیا فرانسې ته لاړ او د عروة الوثقا په نامه یې یوه بله مهالنۍ خپره کړه. علامه افغاني په دغه مهالنیو کې ستر اسلامي مضامین او لیکنې خپرولې چې د وخت په چارو او حالاتو یې لویه اغیزه درلوده. نوموړی د فرانسې څخه یو وار بیا ترکیې ته راستون شو. په دغه سفرونو کې علامه د نوموړو سیمو اقتصادي او ټولنیزې چارې په ژوره او غوره توګه وڅېړلې او هڅې یې وکړې چې په ټوله نړۍ کې هغه مسلمانان چې د انګریزي استعمار او ښکېلاک لاندې ژوند کاوه راویښ کړي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره منډې ووهي.
برسیره پر دې علامه ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي، یعنې روسیې ته په 1880 کال، ایران ته په 1890 کال، لندن ته په 1891، جرمني ته په 1889، پاریس ته په 1882، امریکا ته په 1882 زیږدیز کال، پټرسبرګ او ځینو نورو مهمو ښارونو ته هم تللی و. نوموړی په پښتو، فارسي، عربي، اردو، ترکي او انګلیسي ژبو ښه پوهېده او فصیحه خبرې یې پرې کولې. دغه نومیالی پوهان په کال 1890 زیږدیز کې چې د 1414 لمریز کال سره سمون خوري د سرطان په ناروغۍ له فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې او د ترکیې په استانبول ښار کې خاورو ته وسپارل شو، چې وروسته بیا د افغانستان او ترکیې د حکومتونو په ګډه موافقه د نوموړي عالم تابوت کابل ته راوړل شو او د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د کابل پوهنتون په ساحه کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. علامه سید جمال الدین افغان روح یو اصلاح غوښتونکی مذهبي مشر او لارښود، فیلسوف، لیکوال، ژورنالیست او د ټولو نه زیات یو ستر سیاستپوه او په 19مه پیړۍ کې د ختیځ او ټول اسلامي نړۍ ستر ژغورونکی او آزادونکی و. هو، یوازې ستر سید د خپلو لیکنو او مفکورو له لارې ټول اسلامي نړۍ ته پیغامونه استول. د ده دا پیغامونه یوازې د یوې ټولنې یا یو تن لپاره نه وه، بلکې د هغه لیکنې د خپل وخت د ټولو هغه هیوادونو او قومونو لپاره لوی درس وه چې د انګریزانو تر واک لاندې راغلي وه، چې تر ټولو غوره بیلګه د عروة الوثقا مهالنۍ مجله ده. علامه افغاني د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه د یوه بدن د غړو په څیر ګڼل او تل یې د دوی د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کولې او دوی یې د ورورولۍ او یووالي په لور هڅول، څو ځانونه د دغه ستر یرغل د ښکېلاک څخه وباسي او دې ته یې پرې نږدي څو د مسلمانانو مادي او معنوي شتمنۍ خپلې کړي. د شرق دې ستر لارښود چې کله ټوله اسیا د غفلت او ناپوهۍ په درانه خوب ویده وه، یوازې پرته له کوم ملاتړ څخه د خپل قلم او ایمان په زور وجنګېده او دا جنګ یې د هر ډول ستونزو او مشکلاتو سره سره جاري وساته. د انګریزانو د ستر ښکېلاک د تور ټغل راټولولو او د دې ناوړه لارې د ورکولو لپاره په هر هیواد کې هر قام ته خپلې سوې نارې په ستر جرأت او زړورتیا سره وهلې، حتی هغه خپل غږ د یرغلګرو تر زړونو چې لندن، پاریس، برلین او پټرسبرګ دی ورساوه، څو مسلمانان د مفکورې او عمل له لارې راویښ کړي او د دښمن ښکېلاکي نقشې ورانې کړي. که څه هم علامه د خپل خوب تعبیر چې ازادي او خپلواکي وه په ژوند ونه لیده، خو ولې د ده د مفکورو، نظریو او علمي تحریک او خوځښت اغیزه د ده د مرګ وروسته د ګران هیواد افغانستان څخه خپاره شوه او بنګال او هند او د افریقا په ساحلونو ولګېده. هر هغه څه چې علامه په یوازې ځان او په تشو لاسونو د اروپا د ویرونکي زور او ښکېلاک په وړاندې وکړل او همدارنګه د غربي هیوادونو او د هغوی د ګوډاګیانو د دسیسو او چلونو سره کومه مبارزه چې علامه افغاني ترسره کړې، یقیناً چې ستره لاسته راوړنه ده. د کومې په اغیزه کې چې په ترکیه او ایران او بیا په خاصه توګه په افغانستان او هندوستان کې د انګریزانو واک له منځه ولاړ. په هر صورت د دې ستر لارښود، نړیوال سیاستپوه او فیلسوف د کارنامو په اړه که هر څومره یادونې وکړو بیا به هم کافي نه وي، خو باید دومره وویل شي چې موږ باید د هغه مفکوره او نظریه چې ملي یووالی او د ټول عالم اسلام ورورولي او ویښتیا ده بیرته راژوندی کړو، ځکه د خپلو واکمنو حکومتي ارګانونو او مخالفو جنګیالیو ډلو څخه هیڅ تمه نه لرو، ولې دوی هر یو په خپل نوبت د سولې لیوال ستر علامه افغاني روح د ویاړ او فخر نه ډک زیارت په مرمیو او ګولیو سوری کړی او د هغه په ارمانونو یې اور پورې کړی. نن وار زما او ستا دی، نن باید ټول افغان ملت د علامه سید جمال الدین افغان روح د مفکورې، عمل او لارښودنې له لارې ځانونه ویښ کړي او د خپل دښمن په وړاندې په کلک عزم سره ودرېږي او د غلامۍ حلقې او زنځیرونه د تل لپاره له غاړې وباسي.